زه مازغه دې وخوړ. ولې ما زه سناهاره یم څو ما هلته په کور کې روټۍ نه راکوي، زه به ستاسو مازغه خورم. په خپل به خلکو مازغه خوري، په کور کې به درته روټۍ نه میلاوېږي. جومات ته وایې ښه، زه د چا مازغه نه خورم ښه، او زه صرف روټۍ خورم. داسې به ډېر کلونه تیر شي، زما او ستا به پکې نه وي دیدنونه. وایي هیر دې نه دي ښکلي، جخورې زما هیر دي، که ښکلي دي او که نه دي زما سر درد دی، ستا سر درد نه دی. ته دومره ټینشن ماله، زما ویښته دي، زه به ورسره ځان له کوم راکوم، که نه دي ښکلي او که ښکلي دي، ته ټینشن ماله. اوکې، چې کله وخت راشي زار به شم درنه. هسې مې د خولې خبرې سختې دي مړه. کفر نه دی، دومره غوسه بدرنګ. الله زه سمه ښځه نه یم ښه، ما لا د غوسه هم نه راځي، خو ته ستاسو چې کمنټ ته وګورم داسې کمنټ کوي که دا خلک بهمهال غوسه راځي. په غوسه کې بیا زما مازغه سم شارټ شي، بیا زه تاسو له دې جوابونه درکوم. که زه سمه ښځه نه یم، زه اړو چال جواب هم نه ورکوم، رښتیا وایم ښه. ټیک ټاک صرف ستا نه پاتې او نور ټول راغلي یو ټیک ټاک ته. بلکل ته صحیح وې، ټیک ټاک زما نه پاتې و که نه، دا ټول خلک سم خفه و په ما پسې، زه نه وم نو ټیک ټاک اړو مزه نه وه، نو بیا زه مجبورن ټیک ټاک ته رالم که نه ستاسو دپاره. زړه مې له تا نه صبرېږي، د تعویذونو غاړه ډکه ګرځومه. ښکلي که ټوله دنیا راشي، خپل غنم رنګ جانان پرې کله ورکومه. هی څه دا خماري سترګې او څه دا کچه شان ځواني.